سلامونه احترامات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. هغه زما که خویندې او که ورونه یې ټول افغانان او ټول پښتانه. نو زما له زیاتره ورونو میسیج رالیږلي چې د افغانستان میچونه کله دي او چا سره دي. دا ویډیو به تاسو حتما ضروري شیر کوئ. باید موږ یو مبارزه وکړو. څنګه چې د لوبغاړي په حق کې مبارزه کوو، همداسې د لوبو په حق کې هم مبارزه موږ کولی شو. ځکه تاسو نه خواهش کوم دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو کرکټ بورډ هم وګوري او باید ټول مبارزین را پاڅېږي یوه مبارزه وکړي چې ولې موږ افغانستان تر سپتمبره پورې لوبې نه لرو. د 2020 کال سپتمبره پورې افغانستان کرکټ بورډ لا اوسه پورې لوبې نه ده برابرې کړي. اخر ولې بیا په اکتوبر کې ورلډ کپ دی. موږ باید T20 لوبې ډېرې زیاتې برابرې کړو. دلته زما د مبارزینو دغه خواهش دی چې یوه مبارزه ما سره په یو ځای باندې وکړئ، هغه هم د افغانستان دپاره. په دې کې بل کار دا هم کیدلی شي ځکه زموږ زیاتره لوبغاړي مصروفه دي په نورو لیګونو کې. افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغاړو نه زیات اوس ډارېږي. تاسو ته خپله پته شته دی چې لوبغاړو نه ډېر زیات ډارېږي. زموږ نوی چیرمین صاحب راغلی دی، د ده په چیرمینۍ کې اوسه پورې موږ چا سره سیریز نه دی برابر کړی. زمبابوے لګی دی، آیرلینډ لګی دی، پاکستان لګی دی، آیرلینډ لګی دی، سکاټلینډ هم لګیا دی. استرالیا خو پرېږده، انډیا خو پرېږده چې ځان له سیریزونه برابروي. زموږ لوبغاړو ته تنخوا ورکول کېږي د افغانستان د بودیجې نه. دوزي نورو لیګونو کې لوبه کوي. کله چې د افغانستان کرکټ چا سره ټیم چا سره لوبوي، په هغې لوبو کې دو خدای ویلي بیا لوبه نشي کولی. هر کال کې باید داسې یو لوبغاړي ته د 2 لیګونو اجازه ورکول شي چې 2 لیګونو کې لوبه وکړي. افغانستان کې چې کم لوبغاړي لوبه کوي نورو لیګونو ته لاړ شي، افغانستان په ځای پاتې شي. کرکټ بورډ کې دا وجه هم کېدلی شي ځکه چې لوبې نه برابرېږي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې موږ 10 میاشتې را روان 10 میاشتو کې موږ کم لوبه نه لرو. دا څنګه کېدی شي؟ د کرکټ بورډ نه هم دغه خواهش دی تاسو باید لوبې برابرې کړئ، لوبغاړو ته زمینه برابره کړئ. لوبغاړي خو چې په کور باندې کښېني د هغو نه خو ټول ګیم هېرېږي، یاده به ته نه وځي هر څه. بیا به همدغه موږ افغانان را پاڅېږو په لوبغاړو باندې به بیا انتقاد کوو چې ولې لوبغاړي لوبه نشي کولی. او زموږ چې کم سینیر لوبغاړي هغه لیګونو کې بیزي. نو د ټولو افغانانو نه مې خواهش دی چې تاسو باید را پاڅېږئ، د کرکټ بورډ نه باید تپوس وشي چې تاسو لوبې زمینه برابره کړئ، لوبې برابرې کړئ. دا خو نه کېږي چې زموږ ټیم د لوبې نه کوي، نور زمبابوې دې هم لوبې کوي، آیرلینډ دې لوبې کوي، هر هېوادونه دې لوبې کوي. موږ آیرلینډ سره سیریز اغول اغوا کوي، موږ سره زمبابوې سره هم سیریز را روان دی، د هغې پته لګېږي یا نه لګېږي. اوسه پورې کرکټ بورډ څه اعلان نه دی کړی. نو د کرکټ بورډ زموږ دغه خواهش دی باید لوبې موږ ته برابرې کړي، ځکه افغانان ډېر زیات دردېدلي دي. نو کرکټ بورډ یې نور دی نه دردوي. او زما د ټولو مبارزینو وروڼو دغه خواهش دی چې راشئ په یو ځای به مبارزه وکړو د افغانستان د حق دپاره. کومه کې چې د افغانستان فایده یې هغې دپاره مبارزه وکړو. زه په خدای مریض یم، دغه شونډه مې وګورئ تاسو، په مریض ځان مې ویډیو وکړله صرف د افغانستان دپاره. ما لا اله الا الله محمد رسول الله که زه اوسه پورې ما 1 روپۍ د چا نه اخیستي او نه به یې اخلم. خاص کر زه چې راځم ویډیو کوم د افغانستان دپاره کوم. ما زیاتره ورونه وایي ته د یو سایډ کله اخلي کله د بل سایډ اخلي، ته په یو ځای باندې نه ودرېږي. ورونه چې کومه کې حق یې هغه به وایو مونږه. والله که نه دی اوسه پورې ما د هر یو کس نه که چېرته ما د چا نه ډالر اخیستي، الحمدلله زه دومره پیسې ګټم، ما سره دومره پیسې دي څه به درلې ووایم. بس نو الحمدلله حلالې پیسې دي، حرامې نه دي. نو د ټولو افغانانو نه مې خواهش دی چې په دغه مبارزه کې ما سره ودرېږي. که په دغه ویډیو باندې ونه شوله نو نورې ویډیوګانې به کوو، بیا به زه نورو مبارزینو وروڼو ته وایم هر یو به راپاڅېږي، هر یو افغان به راپاڅېږي. تاسو ښې شېبې ښې چارې ولرئ او د الله په امان. امید لرم چې ما نه یو ورور هم خفه شوی نه وي. خدای به من.